بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. راځو د سیسنې دویم درس ته. په دې درس کې د نیټورک باندې بحث کوو چې نیټورک څه شی دی او څنګه موږ کولی شو نیټورک جوړ کړو. لومړی نیټورک څه شی دی؟ نیټورک موږ سره د دوو یا د دوه نه ډېرو ډیوایسو د وصل کېدو چې خپلو کې یو بل سره وصل شي دې ته وایي نیټورک. ډیوایس موږ سره هر شی کېدای شي، کمپیوټر، پرنټر، موبایل، ټابلیټ، دغه ډیوایسونه موږ سره کېدای شي. کله چې موږ سره دوه ډیوایسه وصل شي نو خپلو کې نو دغه وصل کېدل د یو میډیا په واسطه باندې کېږي، د یو وسیلې په واسطه باندې دوه ډیوایسونه خپلو کې وصلېږي چې هغه میډیا بیا یا وایر میډیا یعنې کیبل والا میډیا یا وایرلیس میډیا یعنې فضا هوا په واسطه باندې چې کوم ایر دی هغې په واسطه وصلېږي موږ سره چې وایرلیس ورته وایي. هغې کې بیا وایرلیس کې موږ سره بیا ویوز دي، راډیو ویو دي، مایکرو ویو، مختلف ویو دي. هغه انشاءالله بیا په خپل وخت کې بحث کوو. نو د دوو ډیوایسونو خپلو کې وصل کېدو ته نیټورک وایي. نیټورک موږ څه لپاره جوړوو؟ نیټورک نیټ څه دی انشاءالله پس ته به راځي، خو دلته لنډ زده کړئ چې نیټورک موږ د دې لپاره جوړوو تر څو موږ خپل معلومات، خپل ډیټا، خپل انفارمیشن، خپل ریسورس د یو بل سره شریک کړو. یو عام مثال درکړمه، نیټورک چې دی دې ته هم نیټورک وایي چې موږ کله تاسو دوه نفر یو خپل ملګري یو بل سره خبرې کوئ، دغه خبرې یو بل سره کول دا هم نیټورک دی. دا خبرې هم د یو وسیلې په واسطه سره کېږي چې دا هغه ایر دی، فضا ده، دا وایرلیس نیټورک ټایپ دی یا هیومن نیټورک ورته وایي، انساني نیټورک چې انسانان په واسطه باندې دوه انسانان چې کله خپلو کې مخامخ شي نو یو بل سره خبرې کوي چې دا خبرې هم د نیټورک دی. تاسو که یو بل ته متوجه ناست یئ، تاسو یو بل خبرې نه اورئ، خو چې متوجه شئ یو بل سره مخامخ شئ بیا تاسو یو بل خبرې اورئ. دلته دغه کمیونیکیشن دغه نیټورک جوړېدل دا د یو وسیله په واسطه کېږي چې دا وسیله د ایر په نامه یادېږي، یعنې فضا په نامه یادېږي. چې هلته ویوز دي موږ سره، راډیو ویوز دي یا مایکرو ویو دي، دا ویو په واسطه باندې موږ سره ته کمیونیکیشن کېږي. نو که چېرې تاسو خلا ته لاړ شئ چې هلته موږ سره هوا نه وي، هلته دا ویوز نه وي، نو هلته بیا تاسو که دوه نفر خوا نږدې ماست خبرې کوي یو بل اواز به نه اورئ. نو دغه وسیله چې کوم ده نیټورک دپاره موږ سره ډېره ضرور ده. بیا موږ سره واټ از کمپیوټر نیټورک. کمپیوټر نیټورک موږ سره څه شی دی؟ نیټورک عام دغه دا هم نیټورک دی، ما چې ویلې انسانان چې یو بل سره خبرې کوي دا هم نیټورک یو مثال دی. خو زموږ اصل هدف د کمپیوټر نیټورک دی چې هغه چې کله موږ سره د دوه یا دوه نه ډېر کمپیوټینګ ډیوایسونه خپلو کې وصل شي تر څو هغه معلومات، ډیټا، انفارمیشن، ریسورس خپلو کې شیر یو بل ته ولیږي، راولیږي، ټرانسمیشن شي یا شیر شي، دې ته وایي کمپیوټر نیټورک. نیټورک څه رقم جوړېږي تاسو ته وړوکی شکل ښیم. تاسو دا ګورئ دا دوه کمپیوټرې خپلو کې د یو کیبل په واسطه وصل دي. د کیبل ته موږ میډیا وایو، یو وسیله وایو د کمیونیکیشن چې دی باندې موږ سره دا دوه کمپیوټرې خپلو کې وصلېږي. په دې به انشاءالله بله ویډیو کې بحث کوو چې موږ سره څو قسم میډیا ده، هر یو څو رقم کیبل میډیا څو ټایپ دي، کم ټایپ د کیبل موږ سره دي، فایبر اپټیک دی، کوکزل کیبل دی، ټویسټډ پیئر کیبل دی، مختلف ټایپ دي، هغه به انشاءالله بحث کوو. او وایرلیس کې موږ سره څو قسمه سیګنل دي، سیګنل څه رقم کار کوي، به انشاءالله بحث کوو. او چې کله موږ سره څو کمپیوټرې خپلو کې وصلېږي هغې لپاره موږ سره یو ډیوایس ته پکار وي چې ډیوایس مخکې پخوا هب استعمالېده، اوس موږ سره سویچ وي. نو دغه د څو ډیوایسو د وصل کېدو هغه شکل دی. اصل کې نیډ فار کمپیوټر نیټورک ضرورت څه دی چې کمپیوټر نیټورک منځته راغی؟ د نیټورک د رامنځته کېدو اهم ضرورت چې کوم دی هغه د ریسورس شیرینګ دی. ریسورس موږ سره فایل هم کېدای شي، هارډویر هم کېدای شي، ویډیو، اډیو، وایس او مختلف شیان چې کوم په ریسورس کې دي موږ سره کېدای شي. دغه کامن ټایپس دي ریسورس. نو د دې ضرورت دغه دی چې کله موږ غواړو خپل معلومات د نورو سره شریک کړو، د دې لپاره چې تر څو موږ سره نیټورک موجود نه وي یا کمپیوټر نیټورک موجود نه وي نو موږ نشو کولی چې خپل معلومات یو بل سره شیر کړو. انټرنیټ دا د دې یو د نیټورک یو غټ مثال دی. ټول نه غټ نیټورک په نړۍ کې هغه سره انټرنیټ دی. او هغوی په سره موږ کولی شو چې خپل یو هیواد نه بل هیواد ته خپل معلومات شیر کړو. موبایل باندې چې کله تاسو موبایل باندې زنګ وهئ خپل وایس خپل بل کس سره شیر کوئ. دې نه تاسو فایل لیږئ په موبایل کې، مسنجر کې، واتساپ کې. دا د نیټورک په واسطه ما سره کېږي. که موږ سره نیټورک نه وي نو دا ډیټا شیر کول، وایس شیر کول، هارډویر شیر کول، موږ بیا په اداراتو کې خپل هارډویر شیر کوو، خپل پرنټر شیر کوو، خپل سی ډرام شیر کوو، خپل مختلف هارډویر شیرینګ ټایپس دي موږ سره هغه انشاءالله بیا
سرور درس ویلو پای کې به شله به وو. نو دا د نتورک هغه ضرورت دی چې ټول نو ضرورت لري. او د نتورک ګټه دا ده چې دغه شیرینګ د ډیټا د معلوماتو شیر کول موږ سره په ډیر تیزی سره او په لنډ وخت کې سره کوي، چې دا د انسان په اسمانه په ډیر ځات وخت کې سره کیږي. انسان نشي کولی چې په اسانه باندې دا کار تر سره کړي. اوس موږ نشو کولی د لږ وخت کې یو فایل یا یو معلومات د امریکا ته ولیږو، خو نتورک په سبب کوي چې دا په اسانه باندې په ډیر لنډ وخت کې د خپل فایل امریکا ته د مختلفو چې کوم سافټویر دي د شیرینګ لپاره پای باندې ولېږي، لکه واتس اپ شو، ټلګرام شو، مسنجر شو، ایمیل شو. دا مثلا نتورک هغه ګټه ده. نتورک چې موږ جوړو د لپاره کمپوننټس پکار دي. کوم کمپوننټس په نتورک کې پکار دي یا د نتورک جوړولو لپاره مثلا کوم شیان ضرور دي، دلته موږ ته وایي کمپوننټس. د کمپیوټر نتورک د انسټالیشن لپاره چې کوم شیان ضرور دي دلته وایي نتورک کمپوننټس. دا مثلا دوه قسمه دي، یو ته وایي هارډویر کمپوننټس، بل ته وایي سافټویر کمپوننټس. هارډویر کمپوننټس هغه کمپوننټس دي چې هغه فزیکی شکل لري، لکه روټر شو، سویچ شو، ایکسپاند شو، سرور شو، کلاینټ شو، ان آی سی شو. میډیا سره موږ مخکې ویلو، میډیا هغه وسیله ده چې موږ ته دوه ډیوایس خپل کې وصلوي یا ډېر ډیوایس خپل کې وصلوي. میډیا موږ سره دوه ډوله ده، یو ته وایي وایرډ میډیا یعنی د کیبل والا میډیا، او بل ته وایي وایرلیس میډیا چې هغه د سیګنل په واسطه باندې رادیو فریکونسي په واسطه باندې موږ سره کمیونیکیشن کوي، هغه ته وایي وایرلیس میډیا. په دې باندې ان شاء الله به بحث کوو چې میډیا وایر میډیا اقسام او د وایرلیس میډیا اقسام ان شاء الله تصحیح کوو. د وایرډ میډیا مثال موږ کیبل لري چې موږ وایو ټویسټډ پیر کیبل دی، فایبر اپټیک دی، کوکسل کیبل دی. او د وایرلیس میډیا مثال موږ سره رادیو ویوز موږ سره کم اکسس پوینټ استفاده کوي چې بس موږ خپل لکه وصلو موبایل وصلو وای فای چې کوم عام مثال دی. تاسو د شکل کې ګورئ دلته موږ سره هغه شکل عام ډیوایس دی، کمپوننټس چې کوم دي پرنټر، پی سی، لیپټاپ، ټابلیټ، دا موږ سره کمپوننټس دي. دا موږ سره اکسس پوینټ دی، دا یو کمپوننټس دی د نتورک. فایروال موږ سره بل کمپوننټس دی. دا که تاسو دغه وایرلیس رادیو ویو ګورئ، دا سیګنل دا د کمپوننټس دی موږ سره میډیا ده. دا وایرډ کیبل دا هم د نتورک میډیا ده موږ سره کمپوننټس دی. او دا پرنټر کې موږ سره مختلف راوټر وي، فایروال، مختلف شیان موږ سره وصلي، دا هم دغه موږ سره د کمپوننټس دی نتورک. سافټویر کمپوننټس موږ سره په نتورک کې دوه عام مشهور دي. یو ته وایي اپریټنګ سیستم، چې بیا اپریټنګ سیستم موږ سره په دوه ډوله دی. یو وایي نتورک اپریټنګ سیستم چې کوم سره په کوم سرور کمپیوټر کې انسټالیږي چې هغه به کلاینټس ته خدمات ورکوي. او دویم موږ سره آی او اس د انټرنیټ ورک اپریټنګ سیستم چې کوم په سویچ کې، راوټر کې، فایروال کې، ډیوایسونو کې د هغې د هارډویر چلولو لپاره استفاده کېږي. دا انټرنیټ ورک اپریټنګ سیستم دی ورته ویل کېږي. دا هغه لومړی ټایپ دی، لومړی برخه د سافټویر کمپوننټس ده. دویم چې کوم برخه ده هغه پروتوکول د هغه اصولو او قوانینو مجموعه ده چې هغه موږ ته دا وړتیا راکوي چې موږ د دوو ډیوایسونو ترمنځ کمیونیکیشن وکړو په نتورک کې. بغیر د پروتوکول نه موږ نشو کولی چې په خپل نتورک دوه کمپیوټر خپل کې ول سره وصل کړو. که چېرې موږ سره کیبل وي، دوه کمپیوټر موږ سره وي، خو چې موږ پروتوکول استفاده کړی نه وي، موږ سره دوه کمپیوټر خپل کمیونیکیشن نه کوي. نو د کمیونیکیشن لپاره چې کوم شیان ضرور دي هغه ډیوایسز چې کوم دي موږ سره ان ډیوایسز دوه کمپیوټر یا سویچ راوټر چې کوم کمپوننټس دي، نو دغه ضرور شیان دي. خو پروتوکول چې کوم دی ټي سی پی، آی پی سټیک دی، یو ډي پی، اف ټي پی، دا مختلف پروتوکول دي. موږ سره مختلف ادارې دي چې هغه پروتوکول جوړوي. ان شاء الله په هغې باندې بحث کوو چې هغه کوم ادارې دي چې موږ سره پروتوکول جوړوي. پروتوکول د هغه قوانینو مجموعه ده چې موږ ته دا وړتیا راکوي چې موږ دوه یا دونه ډېر کمپیوټر یا دونه ډېر ډیوایس خپلو کې سره کمیونیکیشن وکړي. دا د پروتوکول وظیفه ده موږ سره. نتورک چې کوم ټایپس دي موږ سره نتورک ټایپ د جیوګرافیکل موقعیت لحاظ نه موږ سره نتورک کامنلی څلور ټایپس دي چې موږ ته لیکلي: پرسونل ایریا نتورک، پین لوکل ایریا نتورک، لین. بیا دریم چې دی میټروپولیټن ایریا نتورک یا مین، او څلورم چې کوم دی وایډ ایریا نتورک یا وین. پین چې کوم دی د هغه نتورک چې کله یو شخص خپل ځان سره دوه موبایلې وصلې، لکه په بلوتوت باندې یا په زیپیا باندې، نو دا موږ سره د پین یو مثال دی چې خپلو کې ډیټا یو بل ته شیر کوي. او لین هغه چې په یو اداره کې موږ سره یو څو کمپیوټر یا زیات کمپیوټر وصلي په یو اداره کې او سنګل لوکیشن کې، نو هغې ته وایي لین.
او وین مین ها نتورک ته وایي موږ سره چې هغه په یو ښار کې یا سو لین خپلو کې وصلې دي ته وایي مین. په دې به انشاءالله بیا بحث کوو هر یو ټایپس او هر یو مختلف فیچر به انشاءالله به بیل بیل تشریح کوو، خو دا صرف لنډ هغه پېژندنه ده چې مین څه ته وایي وین څه ته وایي. وین چې دی هغه وایډ ایریا دی چې کله موږ سره سو مین یو ځای شي په یو جغرافي موقعیت کې دې ته وایي موږ سره وین وایډ ایریا نتورک. مطلب انټرنیټ دا د وین یو غټ مثال دی. بیا موږ سره نتورک ټایپ د اداره کولو د وجې نه چې موږ کله چې موږ نتورک اداره کوو د هغې وجې نه موږ سره هم بعضې ټایپس اقسام لري چې یو انټرانیټ دی. انټرنیټ چې کله موږ سره یو سنګل اداره یو نتورک موږ سره اداره کوي، یو سنګل منیجمنټ موږ سره نتورک اداره کوي، دې ته وایي انټرانیټ. دوی موږ سره ایکسټرانیټ دی چې کله موږ سره دوه یا دونه ډېر دوه درې انټرانیټ خپلو کې د خپلو منابعو شریکولو لپاره یو نتورک وصل کړي دې ته وایي ایکسټرانیټ. چې کله موږ سره دوه یا دونه ډېر ادارې خپلو کې خپل نتورک د معلوماتو شریکولو لپاره وصل کړي دې ته وایي ایکسټرانیټ. او انټرنیټ بیا د دې ګلوبال نتورک دی چې په ټول نړۍ کې چې کوم سره نتورک وصل دی دې ته وایي انټرنیټ. ټول نړۍ کې موږ سره کوم نتورک دی د ټول نړۍ نتورک چې خپلو کې ور سره وصل دي دې ته وایي انټرنیټ. او څلورم یو کوم کامن ټایپ نه دی، عوام ټایپ دی، ډارک نت ورته وایي. دا په انټرنیټ باندې یو نتورک رن دی چې هغه د یو خاص کار دپاره سپیشل کار دپاره استفاده کوي بعضې ادارات، او هغه د یو سپیشل سافټویر په واسطه باندې سپیشل ټولز په واسطه باندې اکسس کېږي، او هغه څوک ورته اکسس لري چې هغه سافټویر ته لاسرسی ولري. هر کس دې ته لاسرسی نه لري. ډارک نت تاسو به نوم اورېدلی، ډارک ویب په نامه باندې بعضې سایټس دي چې هغه مخفي کارونه کوي خبرې، او هغې دغه نتورک نه استفاده کوي. ډارک نت دا یو ټایپ دی د نتورک په انټرنیټ باندې راني، په انټرنیټ باندې رواني، او هغه سافټویر چې هغه د ډارک نت د اکسس دپاره استعمالیږي هغه د هماغه مربوطه خلکو سره وي، هر څوک هغې ته لاسرسی نه لري. هیله مند یم ملګرو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او د پام وړ مو وګرځي. یوه خبره چې هغه زموږ ویډیوګانې د سلسلې 200-301 چې کوم سیریز دی دا د هغه ملګرو دپاره دي چې هغه کم از کم د نتورک پلس او یا د کمپیوټر ساینس محصل یې، او کم از کم د نتورک یا د کمپیوټر سره کم از کم اشنایي ولري. هغه کسان چې بیخي د کمپیوټر سره یا نتورک سره اشنایي نه لري هغې دپاره به لږ سخت دی چې په دې ویډیو باندې پوه شي، ځکه دې دپاره هغه چې کوم ابتدایي شیان دي هغه ضرور دي چې باید تاسو ته وي. نو د کمپیوټر ساینس محصلین چې کم از کم په دې سره بلد دي نتورک څه ته وایي، اقسام یې څه ته وایي، په دې پوهېږي، هغه بیا په دې زموږ ویډیوګانو باندې په اسانۍ باندې پوهېدلی شي. او هغه شاګردان هغه زده کوونکي چې هغه د نتورک پلس کورس کمپلیټ کړی نو هغې دپاره هم دا زموږ ویډیوګانې مناسب دي. هیله مند یم چې ویډیو مې د خوښې وړ وګرځي.